د ښاري ښکلا او نظم هڅې. د کابل جلال آباد لارې نږدې 300 رنګېدلي موټر دلته پلچرخي هډه کې له ثبت وروسته اوس دې ته تیار دي چې خپل فعالیت پیل کړي. د ټرافیکو ریاست په نوي رنګ د ټکسیانو رنګېدو لړۍ کې هره میاشت 2.5 تر 3 زره موټرو پورې رنګوي. دلته ولاړ موټر د همدې لړۍ برخه ده. د بیلابیل رنګ لرونکو ټکسیانو غلو او جنایتګرو ته دا فرصت ورکاوه چې په اسانۍ شومې کړنې ترسره کړي. نو مخکې به هر چا موټر راوست، غل به م راوست، هر چا به راوست، سوارلۍ به یې جګه کړه، لار کې به یې پیسې واخیستې، هغه به یې بیا بېرته رخصت کړه. پوه شو، کوز به یې هلته وبه بیا به ویلې چې د ټکسي ډریور پټه کړه. اوس دا ماشاءالله دومره ښایسته نظم راغی، دومره ښایسته هغه شو، رنګونه هم ډېر ښایسته دي او امارت اسلامي ماشاءالله ډېر ښه امنیت راوستی، ډېره ښه هغه یې راوستې او ډېره ښه پروسه یې راوستې ده او ماشاءالله موږ دې رنګ نه ډېر خوشحاله یو. ټرافیک چارواکي وایي د ځانګړي رنګ موضوع ځکه مهمه وه چې د هیواد په لویو لارو او ښارونو کې د ترانسپورت برخه کې غیر قانوني کړنې ترسره کېدې. د نوي رنګ ټکسیانو سره به د هیواد په لویو لارو او ښارونو کې د بیلابیل رنګ لرونکو ټکسیانو لخوا رامنځته شوې بې نظمي او امنیتي ستونزې له منځه لاړې شي. او پخوا به هر ډول ګاډي به د غلا به یو رقم قاچاقبر هر سړی به شکایتونه کېده، هر رقم اختطافونه کېده. اوس موږ د دې نماینده نه امارات نه ډېر زیات خوشحاله یو وروره او چې موږ له مستقیما خپل رنګ انتخاب کړی ده او هډه معلوم ده. پخوا به هر سړی راتله تله، اوس مکمل بایومیټریک شوي دي، ګوتې لګېدلې دي، څوک غیر قانوني خلاف نشي تللی. همدغه اډه په اډه باندې موږ ځو، موږ ته ټکسي امر راکړی. په افغانستان کې له 16 لسیزو ټکسیان په ژېړ رنګ چلیدل، خو د طالبانو په بیا ځلې واکمنۍ دغه پریکړه د ټرافیکو ریاست لخوا په دې اساس رامنځته شوه چې ګواکې د ټکسیانو ژېړ رنګ د ټرافیکو په نړیوال کنوانسیون کې ثبت نه دی او په وینا یې چې ټاکل شوی رنګ په دغه نړیوال کنوانسیون کې ثبت دی. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، کابل.